د ابوظبي پولیس وایي چې دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې دوی تقریبا 142 ډرایوران یا موټر چلونکي یا د هغې سره کوم کسان به چې موټر کې ناست وو دوی د کثافاتو په غورځولو باندې جریمه کړي دي یا کوم شیان چې په موټر کې اضافه شوي هغه په روډ باندې غورځوي یا په کوم ځای کې چې موټر پارکینګ وکړي هغه ځای کې غورځوي. نو دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې دوی 142 دغه ډرایوران یا دغه موټر چلونکي جریمه کړي دي، کوم چې ویډیو کې هم درته ښکاري. خو تاسو نه هم غوښتنه شوې ده چې دغه ورته عمل تکرار نه کړئ. که چیرې په تاسو کې کوم چا دغه عمل تکرار کړه، اول خو درنه غوښتنه شوې ده چې کوم سامان تاسو سره موټر کې اضافه شوي غیر ضروري سامان، نو هغه په داسې ځای کې وغورځوئ کوم ځای کې چې دی لپاره خپل ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي. خو که بیا هم تاسو داسې ونه کړل لکه څنګه چې دا ویډیو کې ګورئ همداسې هم په روډونو باندې وغورځول یا کوم ځای کې چې تاسو موټر پارک کړی دی په هغې ځای کې مو وغورځول، نو که په داسې حال کې تاسو د مسؤلینو لخوا ولیدی شوئ نو زر درهم به جریمه شئ. د هغې تر څنګ به 6 بلاک پوینټونه درکړی شي. نو احتیاط کوئ. سمه ده؟ مننه.